ملګرو دا کوم دغه چې مونږ تاسو ته اوس د دې ویډیو په شروع کې وښو که دغه شان تاسو خپل یوټیوب چینل د فیسبوک لپاره یا هسې جوړول زده کول غواړئ نو راځئ چې ډېر په اسانه تاسو ته زده کړئ او نن یې درته مونږ وښیو ډېر په مختصر ټایم کې ویډیو تر اخره ګورئ ویډیو مه سکیپ کوئ که تاسو د ټولو نه مخکې ضروري ده چې تاسو سره یو ایمیل اډرس ضرور وي ایمیل اکاونټ وي او د هغې پاسورډ درته یاد وي که نه وي نو د هغې د جوړولو طریقه مو ښودلې ده چې هغه به څنګه جوړېږي د هغې دپاره ضروري دا ده چې بله ویډیو ما ورکړله هغه وګورئ که ویډیو نه معلومیږي تاسو نو ماته کمنټ کې ووایئ چې زه درته ویډیو درولېږم او انشاءالله ایمیل تاسو زده کوئ نو ژر به تاسو هغه طریقه زده کوئ د ټولو نه مخکې به تاسو یو براوزر ته لاړ شئ زه د ټولو نه مخکې راځم کروم براوزر یوز کوم زه به دې له راشم دا چې کوم تیر ورته راښکلی دی کروم براوزر چې ما کله و تاسو به دلته سرچ ټایپ کې به تاسو ولیکئ دا سرچ ټایپ دی بره دې کې به تاسو ولیکئ څه به لیکئ نو زه تاسو ته اوس ښودل غواړم ښه صفا الفاظو کې FLIX دا چې تاسو دې ته ویلی کېږي فلیکس پریس به ووایي دا تاسو لیدی شئ بره ښه ورته ښه صفا وګورئ زه دا ما تاسو ته وښودلو فلیکس پریس چې تاسو دې نه وروسته به تاسو دا سرچ کوئ سرچ نه وروسته به تاسو ته دا لومبنۍ کرښه چې کومه راغله دا فلیکس پریس دغه به ووایي دا چې تاسو کلیک کړه کله کلیک کېدو نه وروسته به ګرانو ملګرو تاسو ته دلته راشي ګیټ سټارټ فور فري دې باندې به کلیک کوئ دې باندې چې کلیک کړه تاسو ته به یو فارم راشي هغه فارم به ډکول غواړي زه تاسو ته ښیم چې دې کې به څه لیکل غواړي لکه دا فارم دی پهلنۍ کرښه کې به یوزر نیم ولیکئ یوزر نیم به زه لیکمه لکه فرض که زه یږدمه ناصر خان ورسره 1 لیکم دویم کرښه کې چې دلته کوم لیکلی شوی دی تاسو ته ښایي فرست نیم درېیمه کې لاست نیم دا به ورکو فرست نیم به موږ ورکو ناصر چې موږ ولیکو لاست نیم کې موږ ورکو خان صحیح شو کته اوس تاسو نه دا کرښه چې دی کې ایمیل اډرس غواړي نو ایمیل اډرس تاسو ته ما پیل ویل چې تاسو ته یو ضروري پکار دی ما سره په دې ناصر خان په نوم یو ایمیل اډرس ما پیل نه جوړ کړلی جیمیل چې هغه ما سره پروت دی که تاسو ته په هر نوم وي خو چې پاسورډ درته یاد وي هغه ایمیل ما دلته ورکو لاندې اوس زما نه پاسورډ غواړي پاسورډ به زه د دې ایمیل اډرس پاسورډ به ورکړم لږ انتظار کوئ تاسو ته به انشاءالله تعالی پاسورډ پیله کرښه کې به ووایي دویم کې به کنفرم پاسورډ وي همدغه پاسورډ به ورکړئ خو کنفرم کېدو دپاره چې دغه دی یا نه دی دوباره هم دغه پاسورډ بدل نه ښه دغې کې دویمه کرښه کې هم دا دواړه کرښې چې کومه دي پیله کې هم دغه پاسورډ دویمه کې هم دا دې کې به نورې ګوتې نه وایي اوس په راشو مونږ دلته تاسو ته یو آیکن راکړلی دا به کلیک کړو دا به ډک کړو دا ټک به ولګو دلته به هم دا ټک ولګو دا به مونږ ولګو داسې به ولګو زیاتره باندې داسې کېږي چې دا دویم آیکن چې کله موږ ډکو دا یو چې کوم دی نو دې کې ډایرکټ ځي مخکې لکه مسله پکې نه راځي خو بعضو خلکو ته دا شی پیش راځي نو دې دپاره ضروري ده تاسو به دلته څه کوئ تاسو ته به دلته یو تصویر راکوي چې دا پوره ډک کوي یا دا تصویر ځانه خوښ کوي نو موږ به دلته داسې وکړو دا څلور ټکي دي یو دا تصویر دی یو دا دی یو دا دی یو دا دی یو دا د ښځې تصویر دی دا به موږ ډک کړو لکه فرض که دا ستاسو ویل دی شی موږ دا ډک کړو کته به موږ ویریفای ته موږ وویل ګرانو ملګرو چې کله تاسو هغه کور ډک کړئ نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس وښیي دا به تاسو ته کلیک ډک وښیي نو موږ به د دې نه وروسته بیا راشو دغه رجسټر باندې به کلیک کوئ ملګرو چې کله تاسو دغه شی رجسټر باندې ووایي تاسو ته مخکې داسې یو صفحه راشي په دې صفحه کې به تاسو دلته دا دی آل ټمپلیټ دا دی فری پلان ټمپلیټ تاسو به فری پلان ټمپلیټ باندې دې باندې کلیک کوئ دې باندې چې کلیک کوئ مخکې اوس دا سکرول ډاون کوي تاسو ته دا ټول دغه راځي اوس موږ جوړو چې دا څنګه جوړ کړو راځئ ستاسو په مخکې یو دغه ښایو یو شی پکې جوړو ټولو طریقه یوه ده چې تاسو کوم جوړوئ موږ به دا یو فلحال به موږ دا یو جوړ کړو دا به موږ جوړ کړو دا چې موږ کله وو دلته تاسو ته کسټمایزیشن به وي دا کسټمایزیشن باندې به تاسو کلیک کوئ دې کسټمایزیشن باندې چې تاسو کله کلیک کړو د دې نه وروستو به تاسو ته به راښیي چې د هر یو ځانه طریقه وي ټاپ لاین مطلب شروع کې کوم لاین چې تاسو ورکول غواړئ نو موږ شروع کې ورکول غواړو چې پاکستان صحیح شو دویم لاین زه ورکوم خپل په نوم باندې صادق هاشم لاندې ورکوم یوټیوب چینل دا اوس ما ولیکل دلته تاسو ویلدی شئ چې دلته دا ایډ راغلی
نو تاسو ته وایي چې اډ تاسو دې کې آډیو چې دغه اډ کولی شئ، لکه چې شاته اواز کم یې ورکول غواړئ. دلته تاسو ته راغلی چې دا 720 ته دا 360 ته، نو موږ به 720 یو له راولو چې ویډیو زموږ صفا راشي، او دلته به اډ آډیو باندې به کلیک کړو. چې موږ اډ آډیو باندې کلیک کړو چې موږ سره ښکلې ویډیو راشي. اوس دا تاسو کتی شئ، دا جدا جدا دغه دی، تاسو کم یو لګول غواړئ هغه سونګ یا کم اواز دی شاته، فرض که موږ دا یو لګول غواړو، دا لګول غواړو، نو دلته به کلیک کړو او دا به دا چې کله موږ کلیک کړو نو موږ سره آډیو ولګېده. اوس دلته تاسو لیدی شئ دا سبمیټ باندې کته سره کرښه د ما په تیر نشان راښکه، دا سبمیټ به تاسو ووهئ. سبمیټ نه وروسته به تاسو دلته دا ووایئ، دا به کلیک کوئ. دا چې کلیک وو ستاسو ویډیو چې دغه به ډاونلوډینګ باندې شروع شي. لکه څنګه دلته تاسو لیدی شئ دا لیکلي ویو مای آرډر، یا دا بره لږ راولئ، نو دا دلته هم لیکلي ویو مای آرډر. تاسو که بره وول غواړئ که کته، دا به موږ ووهو. د دې نه وروستو به تاسو مخکې ستاسو ویډیو چې دا په ډاونلوډینګ شروع شي، نو بیا به زه تاسو ته وښیم چې ډاونلوډینګ نه وروسته به ستاسو ویډیو دا اوس په ډاونلوډینګ شروع ده، دې کې څه راځي نو هغې ته به موږ لږ انتظار وکړو. زه به ویډیو بس انتظار ته ضرورت هم نشته، بلکې راغله. دا اخر کې کته لیکلي ډاونلوډ، دا ډاونلوډ به تاسو ووهئ. ډاونلوډ نه وروسته دلته تاسو ته دوه کرښې راکوي، تاسو نارمل صفا راولئ یا فل ایچ ډي، نو موږ به فل ایچ ډي لاندې اوبه ووهو. لاندې یو چې موږ کله ووهله نو زموږ ویډیو تاسو کتی شئ دا ډاونلوډینګ باندې شروع شو. اوس به تاسو وینئ چې زموږ ویډیو ډاونلوډ کېږي، دا لګیا ده. اوس به موږ دا کوم ځای معلوموو چې څومره ډاونلوډ شوه، نو دا درې نشان چې تاسو وینئ دا درې ټکي به تاسو ووهئ، او دلته چې کله راغلی بیا به دلته تاسو ډاونلوډ باندې کلیک کوئ. ډاونلوډ باندې چې کله تاسو کلیک کړه نو دا ستاسو ویډیو دا لګیا ده ډاونلوډ کېږي. زه لږ ویډیو ته کوم چې ټایم زیات نه شي. دا اوس تاسو کتی شئ زموږ ویډیو کمپلیټ کېدو ته قریب ده، بلکې بس تقریبا یو 10-15 سیکنډ پاتې دي. زموږ ویډیو به کمپلیټ شي، تاسو به وګورئ. همدغه ځای به تاسو ته وغږوم، ما لیکلي وو پاکستان صادق هاشم یوټیوب چینل. راځئ ویډیو زموږ کمپلیټ شو، دا یوه راځئ چې دا لږ وګورو، تاسو ته یې وښایم. دا تاسو لیدی شئ په خپله خو ویل دا پاکستان صادق هاشم یوټیوب چینل. همدغه طریقه ده د ویډیو جوړولو، بالکل اسانه چل زده کړئ او